وعلیکم السلام خیر لالار لګلم چې دا سامان راغه ها ټینر او چوکا او سیمنټ او شګه دا خو یو نیمه لاکو سامان دی پیسې درکړې دي مولا خو دمره راکړې چې دلته پرې راورسېدم پوه شې ولالا سره مې دومره روپۍ وې مړه لالا د مزغه خراب دي نن سبا څومره ګراني ده پوه شې په قرض باندې مو چله چای نه ورکوې لالا پسې زړې هم پوتې دي مړه بس لالار لګلی یم مړه لالا د مزغه خراب دي لالا د لیونی دی لالا مې څنګه مزغه خراب دي لالا د لیونی دی وارېږه څه کم عقل یې مړه وارېږه لالا ته زه ټیلیفون کوم پرېږده مړه څه کم وارېږه لالا مې روغه ښه خیر جوړ کړه څه شی یو مړه لالا څه کم عقل دی سامان نه راکوي ویلې به نه ورکوي خو د هغه سم څه په دا نه پوهېږې وایي چې ګوره سیاست باندې کور کوه نو په جګړو خو کور نه شي سیاست کور کوه لالا سیاست پکې څه شي سیاست خو اول خلک درویغو ته یایي خو سیاست دغه دی که نه چې په 300 روپۍ تېړه وه اوس یې په 1500 په 1400 اخلې دغې ته سیاست ویلی شي اوس یې ګوره ته ګرېوانه له لوستر وچولو انشاءالله په سیاست سره یې ګوره ګوډی دی نه ته ډکوم وزړې دې هم نه ورکوم دغې ته سیاست ویلی شي ها جګړو نه کور نه شي نن سبا ټول فراډونه وي خوشحالونه وي السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جوړ یې دا څه لیونی دی لګلی ګوره زړې هم ډېر پسې پوه شوې و بېزتي یې پې مو خیر دی مړه دا خو زمین داسې شی دی که نه چې څه خلو کالايي وو اوس نن سبا کورونه ډېر جوړ شوي پوه شو د حالاتو ګوره ګراني وګوره کوم ساعت رسېدلي او مو ویل چې څه دا بیا په کوله کې خو چې ښه یو جیرې خدمت کوي خو مو ویل چې څه دې لګې څه دی خو پېژنې خو یې پېژنه مړه حاجي زړې هم در پسې پوتې هم نه ورکوې پوه شو ته څه کوټې وه بادې کوه او په قرضې کوه تر واخله کتاب در واخله مړه ډېرې خبرې پرېږده سړیه تا کتاب راواخله والا چې عجیز که نوی هم ورکوي و زاړه کته هم ورکوي ته یې څه وښیه دغه 45,000 روپۍ پسې زړې دي و 1,35,000 روپۍ سامان دغه سره به ګورو دلته پوسټ مو یو نومې سره اجي ولیکه اج مې وکړو مبارکي هم نه راکوې اج مې وکړو اجي ورسره ولیکه نور به بیا کاتې سره ګورو ښه څه په غضب ووخت مړه نو ته پوه شوې اجي داسې به وکړې چې دلته خدا کته ارته معلومه شوه اوس په ګوډی راونسې و ګوډی بیا خپل ډاک او هغه به کې و زه دغله دا لږ ډاکټر لا بیا یم ښه نه دی مور دی که نه او سامون به ولګې کلي لا ښه صحیح شوه ډاکټر سره بیا په پیټ کې اجي ولیکه ښه اجي بیا ولیکه ډاکټر سره یاره خیر خو ارته دا مننه اوس د سیاست زده کړو دغې ته درویغې ته سیاست ویلی سي نه په پوه کې میله ووالو ښه زه خو یو ډېر پوخ وو افغانم پوه شو ها دا دغسې شی دی دا چې چا له څېر دغسې چې پراګ نه کور نه اخلي سوچل نه پوه شوې نور تورې هسې هم نه یې بس باډې نه خو د هنده به بیا مسلمانېږي و نور د کور نه یې یو ګډر یې ویل هم نه شوې ته یې راخستی چې مونو ما یې ورته وخسته که دو بس ما ټیپر اعلان ساتلی یې چا دروغ